السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو پر روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن زر بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، د زیاتو ملګرو په پوښتنه چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې د پلی سټور آیډي هم د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. ملګرو، د دې ویډیو کې تاسو تر ټولو اسانه او بهترینه طریقه درښیم چې تاسو کولی شئ په ډېر اسانه توګه د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. ملګرو، زه ویډیو شروع کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم، له تاسو څخه په ډېر درنو هیله کوم چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملګرو، تاسو به راشئ په خپل موبایل کې به جیمیل ته راخلاص کړئ. خپل جیمیل چې تاسو ته ښکاري دغه جیمیل اپلیکیشن دا به تاسو راخلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه راخلاص کړئ، دلته به تاسو ته له اوله شاید جیمیل اکاونټ تاسو به ونه لرئ، خو که لرئ هم نه، دلته به تاسو په ساین ان دلته لیکل شوي وي، په هغې به کلیک کړئ. خو زما والا خو له اوله داخل دی، نو زه به دلته راشم، په دې پورته اپشن چې کوم ښکاري په دې به کلیک کړئ. دلته به تاسو ته راشي لاندې اپشن اډ اکاونټ، دلته به لیکلي وي اډ انادر اکاونټ، په دې به کلیک کړئ. دلته به تاسو په ګوګل باندې ورته کلیک کړئ. ملګرو، دلته تاسو نه د خپل موبایل سکرین کوډ غواړي، د خپل موبایل چې تاسو ورکړی دی هغه به دلته ورکړئ. خو موبایل سکرین ریکارډ دلته تور راځي، په کوډ ورکړم لاک. ښه ملګرو، تاسو ته دا ډول انټرفیس دا ډول صفحه راځي. دلته به تاسو راشئ، په دې لاندې اپشن ښکاري کریټ اکاونټ، په دې چې کله کلیک کړئ دلته راځي فور مای سیلف، په دې اپشن به تاسو کلیک کړئ. اوس به دلته تاسو یو نوم ورته ولیکئ چې هر ډول نوم وي. مثلا زه نوم ورکوم، تاسو د خپل خوښې نوم چې هر ډول تاسو وي هغه ورکړئ. هلال. ښه ملګرو، ما نوم ورکړل، تاسو په نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو د خپل زیږېدو نیټه انتخاب کړئ. دلته به مانتس کې یوه میاشت انتخاب کړئ، او ډیټ چې کومه راځي دلته به یوه ورځ انتخاب کړئ. ایئر کې به یو کال انتخاب کړئ، او جنډر ته چې راشئ دلته به تاسو میل انتخاب کړئ، او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو ته یو څو جیمیل اکاونټ درکوي، 2 دانې چې تاسو په دې کې یو خوښ کړئ، او که خوښ مو نه وي تاسو بل هم ورکولی شئ. دلته کریټ یور اون جیمیل ادرس، په دې باندې چې کلیک وکړئ تاسو د خپل خوښې یوزر نیم هم ورکولی شئ. خو دلته دوه ورکړئ، افغان هلال 12، او بل دلته چې تاسو کوم یو خوښ هغه ورکولی شئ. خو مثلا دلته په کریټ انادر باندې کلیک کوم، دلته تاسو ته راځي خپل جیمیل اکاونټ انتخاب کړئ. کله مو چې ولیکل، اوس په نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته د وایي دا غلط دی، یو څه نور هم ورسره زیات کړئ. د جیمیل اکاونټ لږ څه کم دی او کوچنی دی، یو څه خو به بل هم ورسره زیات کړو چې اوس څنګه کېږي. او په نیکسټ باندې چې کله کلیک کړئ دا بالکل سم شو. ملګرو، دلته تاسو ته 2 اپشن درکوي. پاسورډ کې به تاسو خپل پاسورډ ولیکئ، کنفرم پاسورډ کې به هماغه پاسورډ دوباره ولیکئ. زه پاسورډ لیکم دلته، تاسو به هم پاسورډ ولیکئ. او ملګرو کوم چې پاسورډ ولیکئ په نیکسټ اپشن باندې به کلیک وکړئ. ملګرو دلته تاسو ته راځي نیکسټ، په نیکسټ اپشن به کلیک وکړئ. اوس په لاندې راشئ ملګرو، دلته تاسو ته راځي مور اپشن، په مور اپشن باندې به کلیک وکړئ. او که آی اګری باندې کلیک وکړئ ملګرو، ستاسو جیمیل اکاونټ جوړیږي، خو ستاسو جیمیل اکاونټ بې نمبره جوړیږي. دلته به راشئ په مور اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته راځي ملګرو تاسو ته لږ لاندې چې کله راغلی، ښه ملګرو دلته موږ ته هغه د موبایل نمبر ځای را نه کړ، خو خیر بل نمبر به وروسته ورسره زیات کړو. ملګرو دا دی زموږ جیمیل اکاونټ تر دې ځایه جوړ شو، خو یو سټیپ پاتې شو، هغه دغه دی چې موږ ورسره د نمبر ورسره اډ نه کړ. نمبر به وروسته ورسره اډ کړم، زه تاسو ته درښیم. دلته تاسو ته وینئ هغه هلال افغان په نوم جیمیل ادرس راغی، دلته هغه جوړ شو. ملګرو همدغه جیمیل تاسو ډایرکټ له پلی سټور سره هم کنیکټ کېږي. تاسو به دلته راشئ، په همدغه جیمیل به کلیک کړئ، همدغه ځای کې کله چې کلیک کړئ بیا هم دلته کلیک کړئ، او را به شئ په مینیج یور ګوګل اکاونټ، په دې چې کله کلیک کړئ اوس به نمبر ورسره زیات کړئ. ملګرو دلته تاسو دا ډول انټرفیس پرسنل انفارمیشن، په دې اپشن به تاسو کلیک کړئ، او اوس لږ به لاندې راشئ، دلته تاسو راځي اډ یور فون نمبر، په دې به کلیک کړئ. اډ نو اپشن به کلیک کړئ. اوس دلته ملګرو تاسو لومړی خپل پاسورډ داخل کړئ چې تاسو ورکړی دی، هغه به داخل کړئ، او نمبر ځای به تاسو ته راشي، او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. اوس اډ نو په دې اپشن به اوس کلیک کړئ. دلته به تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ، هیواد مو انتخاب کړئ، دلته به انټر نمبر په دې اپشن کلیک کړئ، نمبر به داخل کړئ. د
دا د ملګرو ما جیمیل اکاونټ داخل کړ، نمبر مې ور داخل کړ جیمیل اکاونټ ته. په نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ، هلته راځي ګیټ کوډ، په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. لږ انتظار کوو تر څو هغه کنفرمیشن کوډ راشي. هلته دا د ملګرو ګوګل ویریفیکیشن کوډ مونږ ته راغی، تاسو وینئ 929599 او په ویریفای اپشن باندې کلیک وکړئ. ملګرو دا د زموږ نمبر ورسره زیات شو، تاسو په خپله لیدلی شئ زموږ جیمیل اکاونټ جوړ شو. په دې طریقه تاسو خپل جیمیل اکاونټ جوړولی شئ. ملګرو که مو چېرې دا ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.